د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د یو نامه مشري د اسلامي همکاریو سازمان له استازو سره د افغان نجونو په اړه خبرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه په لیک لیکلي چې د اسلامي همکاریو سازمان له استازو سره د دغې استازولۍ د مشرې خبرې شوي دي. یو نامه زیاته کړې چې دغه خبرې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت پر ارزونې متمرکزې وي. هغې زیاته کړې چې زده کړو، کار او روغتیا ته د افغان ښځو نه لاسرسی به اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي، نو بیړنیو او عملي ګامونو پورته کولو ته اړتیا لیدل کېږي. خو د طالبانو حکومت په وار وار افغانانو ته د بشري او اسلامي حقونو ورکړې ته ژمنتیا ښودلې ده. د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال طارق علي بخیل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره لیدلي دي. د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال طارق علي بخیل ویلي چې له طالبانو سره له پیله د سلیقوي چلن پلویان نه وو او د افغانستان په اړه پریکړې په خپلواکه توګه واقعیتونو ته په پام کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت غږېدلی او د اسلامي همکاریو له سازمان یې غوښتي چې د طالبانو په اړه پر هغه څه باور ونه کړي چې د نړۍ لخوا وړاندې کیږي. دا لیدنه داسې مهال کیږي چې طالبانو یوه میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان په ناسته کې چې د نجونو د زده کړو په تړاو په اسلام آباد کې رابلل شوې وه سره له دعوته ګډون ونه کړ. تورخم کې زرګونه جعلي سندونه او ټاپې نیول شوي. د طالبانو حکومت د مالیې وزارت خبر ورکړی چې د تورخم ګمرک ځانګړې قطعې د ګزمې پر مهال یو شمېر جعلي سندونه نیولي دي. د مالیې وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي دغه سندونه په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو او قاچاق کوونکو غوښتل په پټه یې افغانستان ته راوړي. د معلوماتو له مخې په نیول شویو جعلي سندونو کې 1002 نکاحتونه، 315 د موټرو لایسنسونه، 4714 د بهرنیو چارو وزارت ټاپې، 440 تذکیري او 1590 د تیر نظام پیژندپاڼې شاملې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو سندونو په تور 2 کسان نیول شوي چې له لومړنیو پلټنو وروسته به د نورو اجرااتو لپاره اړوند ارګانونو ته وروپېژندل شي. تر دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو څو ځلې تورخم ګمرک کې ورته ګڼ جعلي سندونه او وسلې نیولې وې. سعودي عربستان کې د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره خبرې پیل شوې. د العربیه تلویزیون راپور له مخې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي. د راپورونو له مخې د دې مذاکراتو اصلي موخه به د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې پای ته رسول او حل لارو موندل وي. په دې ناسته کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د سعودي عربستان ځینې چارواکي ګډون لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې اوکراین به د امریکا او روسیې په خبرو اترو کې چې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي ګډون ونه کړي او هیواد به یې له خپل ګډون پرته کوم تړون په رسمیت ونه پیژني او په وینا یې ښایي سعودي عربستان ته په دې تړاو سفر هم وکړي. اسټارمر ویلي چې ټرمپ غواړي اوکراین د افغانستان په برخلیک اخته کړي. د بریتانیا لومړي وزیر کار اسټارمر ټرمپ ته خبرداری ورکړې چې اوکراین د افغانستان له برخلیک سره نه مخ کوي. اسټارمر د ټرمپ اوسنی دریځ د 2021 میلادي کال د افغانستان د حکومت له سقوط سره پرتله کړی او ویلي دي چې امریکا باید خپل ستر تاریخي شکست بیا تکرار نه کړي. نوموړي ویلي چې د اوکراین وضعیت د بریتانیا له ملي ګټو سره مستقیم اړیکه لري او د دې هیواد برخلیک باندې به څوک لوبې ته پرېنږدي. هغه همداراز ویلي داسې ښکاري چې واشنګټن مسکو ته ډیر امتیازونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي. اسماعیل بقایي ویلي چې د افغانستان سره د ایران د حقابې ستونزه نه ده حل شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي چې د طالبانو حکومت سره یې د حقابې ستونزه نه ده حل شوې. نوموړي کابل کې د ایران د سفیر علیرضا بیګدیلي هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو د ایران د حقابې ستونزه حل شوې او په وینا یې د بیګدیلي خبرې په سمه توګه نه دي راخیستل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز زیاته کړې چې د حقابې د موضوع د حل لپاره به له هیڅ ډول اقدام څخه ډډه ونه کړي. د یادونې وړ ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي کابل ته خپل سفر پر مهال د خپل هیواد د حقابې د ستونزې د حل غوښتنه کړې وه. د ایران او افغانستان د اوبو مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ یو له مهمو سیاسي او اقتصادي موضوعاتو څخه ده. دا شخړه تر ډیره د هلمند سیند او هرې رود سیند پر اوبو راڅرخي چې ایران د خپلو ختیځو ولایتونو د کرنې او څښاک لپاره حیاتي ګڼي. په افغانستان د خپل حاکمیت یوه برخه بولي.
اروپایي ټولنې تیر کال 120,000 پناه غوښتونکي په جبري ډول ایستلي دي. د بشري حقونو 9 مؤسسو په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال په لړ کې د اروپایي ټولنې له پولو د کډوالو په جبري توګه ایستلو تر 120,000 ډېرې پیښې ثبت شوي دي. د یادو مؤسسو په راپور کې راغلي چې ډېر سره پناه غوښتونکي په وهلو ټکولو شړل شوي او داسې موارد هم ثبت شوي چې هغوی په سمندر کې یا د سړې هوا له امله په ځنګلونو کې خپل ژوند بایللی دی. د اروپایي ټولنې سرحدي ځواکونو له کډوالو سره دغه چلند په داسې مهال ترسره کوي چې د یادې ټولنې او په نړیوالو قوانینو کې د پناه غوښتنې ټول حقونه تضمین شوي دي. امریکا له غیر قانوني کډوالو غوښتي چې ژر تر ژره له دغه هېواده وځي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیري د سې شنبې په ورځ ویلي چې هغه په متحده ایالاتو کې د بې اسناده کډوالو پر وړاندې د $2 میلیون تبلیغاتي کمپاین پیلوي. هغې د ایکس شبکې له لارې د خبرداري په پیغام کې له بې اسنادو کډوالو وغوښتل چې سم د لاسه له امریکا څخه وځي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېدو وروسته د امریکا د کډوالۍ پروګرام وځنډاوه او د بې اسنادو کډوالو ویستل یې پیل کړل چې ځینې مجرم کډوال یې ان د کیوبا د ګوانتانامو زندان ته هم ولېږل. فلسطین په دغه هیواد کې د غزې اوسیدونکو لپاره د امن 3 سیمې رامنځته کوي. مصر د غزې تړانګې د بیا رغونې لپاره یوه بدیله تګلاره وړاندې کړې چې پر بنسټ یې فلسطینیان د غزې پرېښودلو ته نه اړ کېږي. د مصر د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د فلسطین خاورې دننه به 3 امن سیمې رامنځته کېږي چې د غزې اوسیدونکي به پکې میشي او ورسره به د مصر او نړۍ وداني شرکتونه د غزې د ویجاړو شویو سیمو په بیا رغونې پیل کوي. د معلوماتو له مخې فلسطین کې به دا 3 سیمې په 6 میاشتو کې جوړې او موقتي سرپناهي به د خلکو لپاره ترتیب شي. مصري چارواکو ویلي چې قاهره د دې پلان په خاطر د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره په تماس کې ده. د 2025 کال د کرکټ اتلانو جام سیالۍ سبا د فبرورۍ په 19مه د پاکستان په کوربتوب پیلیږي. دا سیالۍ به د مارچ تر 9 نیټې پورې دوام وکړي. په دې سیالیو کې اته غوره لوبډلې ګډون کوي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې پاکستان، هند، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز او په بي ګروپ کې استرالیا، انګلستان، سویلي افریقا او افغانستان شامل دي. افغان لوبډله به په ترتیب سره په لومړي پړاو کې د سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا لوبډلو پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د شارټ ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.